تا هغه د ویلیج د کلي ځوانان ته ویله چې سره راټول شي د عامه پوهاوي دپاره ما ورته ویلي بس جان محمد راځي د خیر سره نو د خارج څخه راغلی دي بس دی اماده دي انشاءالله ما ورته ویلي دي مخکې هم خبرې کړې دي پرون بیا حضرت صاحب ته مو ویلم بس موږ داسې پر 10 بجې درځو د خیره کوټې ته نو مساله ته بانډار هغه شام به راوخت درځه چې ورځو حاجي صاحب دغه څه ورته سمین یو دغه ځوان راولي وایي خارجي دي دلته راولي خارجي نو داسې خارجي نه دي د دې څه ورته وایي ژوند کړي یا اصلي کنداریان دي دی دغه یو لږ چالت پیدا شوي دي نو اوس وایي راځي ځوانان ته ولاک چې شامه پوهاوی دی که شی ورکوي زه به دا ژبه لږ سره ژمنځ کړم ژبه بیا ولې ژمنځ او خارج څخه راغلې خبره وایي دا څنګه ببر وي مستورنا رقم نامه يعني شو پټانی مانی نو برات څنګه کو ګوره ما السلام علیکم وعلیکم السلام هلو هاي سمینه دا اوس مې یادول راغله دي ولاړ سره هلو واه کرا ډېرې مخ شکر دي تاسو څه د شپه واشه پټ دي زه ډېرې مخ شکر دي دلته چې ملاده وخت درکې خانو حال دی دا کوي فعال کده تکشن زما خدای دا مراوله څنګه یاست بخیر How is you څنګه یې ښه I'm fine خدای مراوله خپل ځای مو دی I want to say خدای دې راوله ته څنګه یې ژوند په خیر شه دي ژوند په خیر دي ته شه یار ژوند امید په خیرات دي ته شه دي یار سره دې رسېده جوړ روغه بل وزم د یو بل ملګری عکس ول دي ما چول دی سره اگر سره کې سیرو ژوند دی یا یم یا شکر دې په خیر ساج شه دي جوړ روغه کارونه په خیر دي ان شاء الله وسه الله جل مره په جوړ وسه خیر I want to say to you خدای دې راوله سمین جان شه بخیر بیداره الله دې ژوند دې کارونه شه روان دي خیر او خیرات دي میلمانه دې شه دي از خدای مو غم راوي خیر وسه ژوند دې یاس ان شاء الله وسه الله شاد کې بخیر جوړ په خیر جوړ په خیر شه کارونه مصرفونه په خیر دي ان شاء الله وسه الله شاد کې I want to say something سمین خان په خیر طبیعت برابر دي کارونه په خیر دي جوړ یې چې یار په خدای دا موږ باید د څو پښتو ورشته خپل شي د خپل نه یو پښتنه کې نه یو دغه کې پرون میزان د تراولي مداسب نه پردي نو خدای دې موږ په ورته واستلې مې دي دا څنګه ناس سب شي نه سم شي نه د خیر سره راحت شي نه استعمال ګر لاس نه ولدا چې چارزانو کې نه چارزانو دغه څه موږ چې ناس یو شیر ټول کې وروره باندې دلته چې دی دا شیخ زول دا ثبات کار دی وسم شیر مجلس کې ګرځوانالي وخت دغه څه چرزانو موږ پر کم دغه څه شیر لا موږ چې ناس دا رقم کې دا سینه وروره دا سره کې دا چرزانو کې دغه څه دا راپشم د کوم خور نه دا سر خلاص کا وروره چارزانو افشا دا اسکه یا لاس بس دا وروره یو چرزانو نه چلا نه لاس اندر ده سمره کده ابل دا سترلاین دینو زموږ د سپری واجو از را سم نه پیر دا اوس سم سول نه کی سره او بس دا سیری دا په شام داسکه دا بصيره هو بس بر بجنن فزاوي بس شيء انا بمدير نور شي ورني وزګم څنګه سو په خیر رااله سفر دې په خیر سو څو راغلی Yes, thanks bro. I came to 13 days after. دا څه وای ورور پښتو نه دسته پښتو وای یار یو میاشت دیش ورسته میاشت نو میاشت کې چې راغلم بخیر راسي بخیر راسي ما راوله څنګه سو په کلی وطن کې خیرات و دا غځای ده
والشكر دي خير سي زبديت هذا اما په هوا حضرت صاحب محترم دې خبرې به درته کوي شکر دی ولا ته شی جوړ راغی څه به وکي د برادر شاید څنګه سوس ولا هغه شدي بيدار دی جوړ دی لکړه دی تر شي پرګی را پیات کله تا و خپل کاروبار پرېښی دي کسنګ دي کدي کاروبار دغه اخته دی وز ما سره دی اوس ما سره دی شت اتکانری وسخته یتکانری خو اخته یم خو هغه مم د سره کمزوري ده اوس مې د غاړي سوي دي بس نو دغه یوې خو به پات بس سره کوم بس یار والله به غم ورور دغه کوټه دغه یارانی باندې دي ورور ته شي ولا شکر ته شي پدې ساته څنګه بيخي کاروبار څنګه دی عجب روان دي ورکه نه راګرځي یار ولا خو اخته یم دغه بس دغه خریص خراغلی بس دیم په غاړي راځه هم را ولا یو شپږ مشکره کوي یو باندار مجلس سره کوي نو معرفت سره کې د خیر د غاړي څخه خبرې تاسو ته بس مشکل نشته موږ د خبرې او چې وایي شکر دی څنګه سوال ورور باندې چې څنګه کارونه څنګه اوس پاتره نه دی واه موږ یې کر سره ما ته ویلې د کاټو ده څه بیا داست دا مټر نیولې مټر براوځي ودی کې ګلپوش به کینو پرواده ته یو منځه ولا مټر نو کې پوش خبرې دي نه دا بچا یا ورور ګوره دا باندې چې یا ډیډټ مټر و ډیډټ مټر روبان شروع دي د دوه روبان بس خلاصي ورته بیا خبرې دي ته وکیشه خلاصو یا دی وای ډیډټ مټر و ډیډټ مټر مارانی مټر شي په واده کې ګلپوشه ګلپوش یا ما سره خلاصي لیونی نه ما زما د خبر خلاص وي زما نور تاسو خبر شروع کوم روس زموږ روبان نه خلاص شوی باندار ورسته شپاولا ورور پاده د چای پاده سید باندار وخت پاده د شاهزاد باندار ورځ غل نه سره زینو کوټه د باندار دا یو پروجیکټ مې راوړ دي په اړه تاسو ته غواړم سم ده خبرې در سره اور مشتا خبره اور مشتا خبره اور هیڅ مشکل نشته خبر نه سم شي زب اوس لکه هغه ښځه چې پر منځه ناسته بالا سید ده اوس څه پکې اوس هغه سم نه سکشن سره چرته بس سید و شته څه ویله شمیر باندې خپل خبرې چې تاسو درته غواړم اما په هوای درته ته به خار ته خپل خبرې شو خپل خبرې دی به خار ځه وې ما څه روسه یاره شروع سمستا خبر ته ورجو ورور اوس دغه به دغه خبرې کوا څه چې د برزمه یې غلط وای ونی سمره باندې تاسو غواړئ چې تاسو د خپل خبرې ته وکړئ ورور موږ څه ول موږ د ساري چپ د تناجو چې موږ ټکی خبره ونی سمره باندې کنه سوال نو خپل باندې څه وای ځه غواړم ځه وې چپ چپیو چغي ولي وای یار موږ اور کانه نه یو دا شروع سه ها هم سایګانی بس فورم نه نيجي ونسي غواړم وینسي بس بل دا ور چپس ځه وینسي مې باندې یو بدر ځه خو نو بلا شروع سه خبر چی شو دا څه نه داس کې په خبر وکړه زما یو نه کې په ډیرو دا دې درته غواړم ځه وینسي او یاره موږ څه ول چې دا یو نه خدای سم دام دي زه خبرې درته کوم چې اوري تا چپ ساون شا وستا چپ دا زه خو چپم بالا نو چپ سره ځغمل خبر ما لره ما ځه ګور دا دیم چپ سبا نو خو چپ بیا دي خبره یا یو لا خبرې نه چپ خپل خبره چپ سره خبرې کې تاسو چپ سي واره او یار تاسو دا دې ګور سر مرا درد کې چپ سره خبر ما کوه ته پر ټانګان روانې دونه په تکلیف خبرې کوي لکه دا موږ دغه لکه بلبل خبره وکړه لکه بلبل راځه کې خبرې ته کې تاسو چپ سي واره درې پکې دا دې چپ دی و جوش خبرې درته کوم مې دا وزن نه چپ دا نه چپ دا نه چپ یې خو د ګرده باید خپل خبره شروع کړه شکر دې ما خبرې نه دي کړې او نه کوم خبرې موږ نه کوو راځه تاسو ور دیم خبرې نه کوي موږ نه غش آرام کښې دا باندار وکړه باندار ورمنو ګرد شپه دغه ناشنه ها مېرا باندې یا په نه ولا بيصل سودا بيصل سودا طبعا تواني جدا شنو ميجي جان ولا جوړی کې جان ما دي وره دا استاد نه جان ورته وای دا ولي وسوره صدر وسره وره خبره خلنه کده بیا خو باندې ما تسول مچ پیږي کچپ سي برابر د ډرام ناراضي باید مش خبري وکړو خپل واره چا خبره وکړه مکو کښنه خراب زه د کراټي استاد یم ویني څه وره ودرې صاحب سم شاب وره تمکه راځه ولا خاطر سره کم شي دا باکونی وکړه نه ونه مرګان ما خو ما یس
راځه درشه نه واخره دا څه بلا راوستل سمینه ته په انګریزي ورته ورته میرګان خو به نه لرې میرګان میرګی اوبه به ورته راوړو نور څه کې دوام میوه یاره میوه هغه بستنی واخله هغه بستنی پکې ولاړه دا خلک خو ورور دا وبسه دا د جکشن دا کار زوی دی که څه شایسته هم جکشن ته پیدا شو اوس چې شو زه ته وویلم زه دا سټینګ سوک وویل سره را دات کې ګر سره چولا مولا وګوره که چولا لخلاص هغه لا بل یار ته دا د جکشن دا کار زوی دا څه بلا او دې چول دیوالونو خو نه کې وغړ خرچ اے سمین ته ته ولا امر راځه دلته دا چې څه بلا راوسته کې اوس واغې در بیا کار خراب مړه کله دا وڅ کیسه دا څه سترګې را وېستله یار دا رقم خلک برو لاسي په خارج کې برنو زمر د کنداریانو رنگ را بدی دا اوس د خارجانو عامه په هوای دي داسې کو دا اوس د عامه په هوای د خلا په هوای به څنګه وو یا عامه په هوای معنا معنا د ژوند طریقې درشي شما چل عامه شه دا اوس د مشترک شه نه به سروالي گیچه کی سره و نه دي سم سړی نه دي اوس ورو د دسه سره وزش کوم به دغه مستی ورکم اسمت کمپیوټر مرکز اسمت کمپیوټر مرکز د هر ډول کښته ماډلونو او لوړو ماډلونو کمپیوټرونو یوازینی مرکز دلته تاسو د هر ډول لوړ ماډل کمپیوټر ترلاسه کولی شئ لکه 11م جنریشن 12م جنریشن 14م جنریشن 14م جنریشن تر کورای 9 پورې او داسې نور لوړ ماډل ګیمینګ کمپیوټرونه د اسمت کمپیوټر څخه ترلاسه کولی شئ اسمت کمپیوټر مرکز یوازینی کمپیوټر مرکز دی چې په کندهار ښار کې ستاسو د اسانتیاو لپاره 3 څانګې لري مرکزي او دوهمه څانګه الجدید مارکیټ اسمت کمپیوټر مرکز درېیمه څانګه راحت الجدید مارکیټ اسمت کمپیوټر مرکز زموږ هر کمپیوټر تاسو ته د 3 ورځو په ضمانت درکوو که چیرې مو د 3 ورځو په جریان کې کمپیوټر خوښ نه و هم کمپیوټر تر تبدیلوو او هم پیسې درکوو ستاسو هر ډول اډر منل کیږي